دا چې د بازار مینز لار د یو روزګاری او د کار حوالې سره چې دی ډېر ګڼه ګوڼې په دې کې په دې باندې چې دی الګ ځان له به یو ولاګ زبردست ولاګ چې دی راځي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خیر دی مینوار ستا کتونکو دا میسیج دی چې خانجي تا دې ډېر سپورټ کړي یو ډېر ښکلی یو ډېر زبردست کار کې اکبرپور دپاره او دا اډه پروموټ کې اکبرپور خو زمونږ یو داسې نامور دی چې دا مونږ په ډېرو ښو ښارونو باندې ورکوو ډېر زیات دی خوشحال. بالکل جی بالکل. ما د هغه کتونکو دپاره چې دی سپیشل دا ویډیو ډالۍ ده کومو چې خواهش لرلو چې اتحاد به یې په ویډیو کې راوله. خوا دا یو بل رور دی نوم دې څه دی بھیجان؟ شایان به ستا نوم څه دی وروره؟ ارسلان. دا لار وګورئ دا تارو ته تللې ده په دې خون پنجوبه به هم راځي انشاءالله هلته به زه ویزټ کوم هغه به هم زه ته سره شیر کوم په هغې به یو تفصیلا او زبردسته ویډیو چې دی مونږ جوړو انشاءالله. دا اپګل جومات دی جی ډیر مشهور او ډیر زوړ جومات دی. اکبرپورې رنګینو ښکلاګانو حوالې سره څه وایي؟ دا وخت چې دی رش او ګڼه ګوڼه ډېره زیاته ده ګاډي تاسو کتی شئ او روډ باندې چې دی ډېر کافي رش دی د هغې وایي چې دی ګاډي ولاړ دي او دلته کې انشاءالله مونږ به نورم په مخه باندې ځو د دې چوک یو ښایسته نظاره یو ښایسته ویو او یو ښایسته ویډیو به جوړوم هغه به هم زه تاسو سره شیر کوم او بالکل د علاقو نه چې کوم خلک باري په هغې باندې داسې لږي مطلب وړونه چې دی ورته ټکورئ. دلته کې یو کاکاجي ناست دی خو نږدې نه ورځمه کیدای شي په ویډیو ورته مسلې د ډېر وخت نه چې دی دلته کې دا کار روزګار د لرې کار روزګار چې دی کوي مخامخ ناست دی او دا وخت چې دی د شکې ورته پروت دی لرې پکې وي ډېر ښایسته او زبردست لرې چې دی کاکاجي پخی خو نږدې چې دی ورځم نه ښه خبره نی بعضې خلک چې دی بد ګڼي که نه او خفه کېږي پې نو دې نه پس چې دی مونږ په مخه رواني ایوب رور چې دی دلته کې نن په دوکان باندې نشته دی ګینې مونږ ورسره ګپ شپ لګولو میلاولی مې چرګان ریډي کړي دي غوښې ریډي کړي دي د پخلي دپاره رنګینې چې دی جوړې کړي دي ماشاءالله تاسو یې هم کتی شئ په دغه سایډ که زه تاسو ته وښیم ورسره بریاني او نور داسې د خوراک سکاک سامان چې دی ریډي کړی دی. بل دلته یو بله خبره هم ایډ کومه دا دهي بل وګورئ چونکې یو ریړه خوا ولاړه ده یو دا ده نو دا چې دی ډېر په مینه ډېر په شوق باندې خلک خوري تیاریان یې کړي دي او ریړه چې دی ښه مزېداره سینګار کړی دی چې ځوانه څه دي نوم دی؟ کامران رور چې دی ولاړي د ستا پلار به ومخکې که نه د هغه نوم څو؟ دا د سلیم خان محمد سلیم چې دی زوی دی اوس په ریړه باندې ولاړي دلته کې چې دی دهي بل کار کوي ډېر مشهور ډېر ټیسټي او ډېر زبردست دهي بل دی چې دی تیاری مونږ خپل هم چې دلته وزټ کوو دلته نه وړو روټۍ ورسره چې دی سړی ډېر وخوري څنګه چې اچار سره روټۍ سړی ډېره خوري داسې دې سره هم چې دی نوره اضافي مزه وکړي او ورسره چې دی ډېره خلک روټۍ موټۍ خوري. ډیلایټ پیزا لږې ورځې وشوې 14 اګست په شپه باندې چې دی د دې اوپننګ سرمني وه دا وګورئ چې ماشاءالله ډېره خواري پې کړې ده او الله دې دا روزګار او دا کار چې دی کوم ریسک اخیستی کوم سټپ یې اخیستی دا دې ورته خدای کامیاب کړي او په دې خپل مقصد کې چې دی خدای پاک کامیاب او کامران کړي. نو بالکل دا رسټورنټ ما تاسو سره هم شیر کو خلک وایي چې د دې کې مطلب ډېر ښکلی او ډېر زبردست چې دی هر څه تیاریږي نو بالکل تاسو ویزټ وکړئ انشاءالله زه به هم کوشش کوم که کله مو کراته میلاو شوه دلته کې به ویزټ کوم او د دیزی په خوراک باندې به چې دی خپله ریویو راوړو تاسو سره به هم شریکو. بیجانه سبزي ګرانه ده که ارزانه ده نن سبا؟ ارزانه ده که نه؟ زمیندار خراب دی او دا د کسانو ته ما ښودلیم د بنګلای څنګه شوګېږي زمینداري څنګه کېږي ډېر ګران کار دی نو د هغې ثمرات مکمل نه میلاویږي. ښه جي دې ټیم څو ورځې مخکې یو میاشت مخکې ډېره مزه وه زمیندار ډېر خوشحاله او دا له 7 ورځو شو چې زمیندار خفه دی خو بهرحال دا اتار چړاو راځي که نه دا د تجارت او د بزنس د اصول دي کله ګټه کله تاوان امید لرو چې له 7 ورځو کې به بیا دا ریټونه لکه زمیندار خوشحاله انشاءالله. ښه جي دا زموږ اکرام الله لاله او دلته ته یو خبره بله وړاندې کول غواړم چې د دی دوکان دی چونکې دی ته سبزي ارزانه میلاویږي خو په هغې خوشحاله نه دی انسانیت هم دې ته ویلی شي چې ته بل رور بل مسلمان له ته خفه شي د هغه د حق دپاره هم ته سوچ وکړې د هغه د ښې دپاره هم ته سوچ وکړې دې ته ایمانداري انسانیت او خوالی چې دی ویلی شي نو بالکل زمینداران چې دی ډېر مشکلات کې ډېره په ګرانه سبزي کرلی کېږي او بیا چې دی شوکېږي بیا بلا خواریانې دي دلته چې دی بیا مارکیټ ته راځي نو چې د هغې ثمرات او صلې هغوی ته صحیح نه میلاویږي وړونه یې مات شي او بیا خفی د هغوی کار سم ني. ښه جي کنډرو لار چې دی راورسېده دلته به له ټول نه فسټ چې دی زه میلاویږم نعمان بی سره چې زموږ فالور دی مونږ مکمل سپورټ کوي او هر وخت چې دی په ویډیو باندې د هغوی ریاکشن مونږ ګورو ډېر مطلب سپورټ کولو والا رور دی زموږ هغه ته به سپیشل ورځم په ویډیو کې به هم ته سره وړاندې کوم. نو ستا نوم څه دی؟
مبشر ځوان چې دی دلته کې دا لږ ډېر سټایل لګولی وږي مږي چې دی خرڅوي سبق هم وایي په اووم کې دی کله هم چې تاسو بازار اکبرپورې ته راځئ بالکل مبشر رور چې دی زموږ کشر رور له چکر راوهئ وږي تیالی او بالکل هسې هم تاسو ګرځئ راګرځئ علاقو کې وږي که څوک کلي که نه نو بالکل سپیشل درته دا ویل غواړم کنډورو پول سره نږدې دلته کې یو ریړی هم ولاړه ده وږو نو دې خوا چې دی مبشر رور چې دی ولاړي او د سره چې دی وږي میلاویږي ګرما ګرم او زبردست وږي مبشر خان وږي ورته وښایه که نه یار لږ ختم شو ماشاءالله جی ماشاءالله مبشر خان چې دی وږي له خیره سره ختم کړل او ډېر زیات پې خوشحاله شوم چې وږي ختم شو او خدای دې ورته نور هم په دې کار روزګار کې چې دی برکت واچوي دا زموږ کشران دي د دوی به مونږ خیال ساتو او دا چې دی زموږ قیمتي سرمایه ده د هغې وجې جي نو بالکل تاسو چې بازار ته راځئ دلته کې چکر را لګوئ مبشر نه چې دی وږي وړئ مخامخ چې دی کنډرو پول راښکاره شو او د دې پول چې دی هم یو ښایسته کلیپ جوړوم هم په دې ویډیو کې چې دی ایډ کوم سپیشل اویس رور ته چې ما دلته کې یو وړه شانتي ویډیو جوړه کړې وه او هغه ډېره په غور فکر سره کتلې وه چونکې هغه بار دی او دا یې کلی علاقه ده نو ډېر زیات خوږ لګي ډېر ګران وي په سړي السلام علیکم ستړي مشئ په خیر راغلی دوستانو منصف خان یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شوم جي دا وخت اکبرپورې بازار ته راغلی یم او انشاءالله نن چې دی د اکبرپورې د بازار پارت 4 ویډیو چې دی را روانه ده او کوشش به مې دا وي چې یو ښایسته او زبردسته ویډیو جوړه کړم ستاسو په خدمت کې شیر کړم کتونکو دې نه پس چې دی زه کیمره سویچ کوم د اکبرپورې د چوک ویو هم تاسو ته ښیم او انشاءالله دې نه پس چې دی تر کنډرو پوله پورې به ځو ویډیو به کوو که ویډیو هم خوښېږي ویډیو لایک کوئ شیر کوئ پیج د سره مست فالو کوئ او ښکلې او زبردستې کمنټې هم کوئ ښه کتونکو دا وخت چې دی های سکول سره زه موجود یم پرون چونکې مونږ دې ځینه خپل سټارټ اخیستی و دې ځینه هم چې دی ویډیو جوړه کړې وه نن به چې دی انشاءالله مونږ مخ پر له ځو کنډرو پوله پورې ویډیو سټارټ چې دی ما ویشتو مازدیګر ټایم دی کافي رش دی دې نه پس چې دی زه کوزېږم خپله ویډیو چې دی آغاز کوو او اکبرپوره مین بازار کم اډه چې ده نو انشاءالله د هغې ویډیو چې دی کومه تاسو سره بیا شیر کومه مختلف خلکو سره به هم ملاویږو ګپې شپې به ورسره لګوو او انشاءالله ډېره زبردسته ویډیو کېدو واله ده نو دوستانو دې ځینه چې دی بسم الله کوو راځئ جي ښه جي دا د خپلې ویډیو آغاز هم وکړلو پیدل روان شوم رش هم ډېر زیاتي ګڼه ګوڼه هم ډېر زیاتي نو د سلام کلام خیال به هم ساتو ځکه بعضې نیم ټایم چې دی رش کې خلک سلام دعا چې دی وکړي او خو مونږ ته چې دی مطلب آیډیا نی پته نی نو بیا هم بده خبره د دې شیز به لومبی خیال ساتو فرست پریارټي چې دی هغه زموږ دا ده سلام علیکم او هغې نه پس چې دی کوشش به مې دی چې او ویډیو یو ښایسته او زبردسته جوړه کړمه چې ماشاءالله جی کافي رش دی ډېره زیاته ګڼه ګوڼه ده ګاډو ته به هم خیال کوو ځکه په سړک چې دی ډېر زیات ګاډي وي چې نه مونږ ووهي او نه مونږ ووهو ښه نو چې دیو ته هم نقصان ورونه رسي چونکې زه خو پیدل یم خو ګاډي به مونږ خوږ کړي د هغې وجې به خیال هم کوو دوا سلام هم خیال ساتو ټول چې دی پیژنګلو خلک دي د علاقې خلک دي نو کوشش به مې دی چې خیال هم کوو او ویډیو هم جوړو جی دا وګورئ دا چې دی دې وخت زه دلته کې راورسېدم مخامخ د بشیر ماستو واله دوکان دی بشیر ماما که په دې سایډ ورسره وګورو چې دا منصبلي دوکان دی خان صاحب کاکا عباس تولچو کې زه ورتلم خو اوزګار نه دی کار کې چې دی مصروفه دی مازدیګر ټایم دی زموږ د کلي سره تعلق ساتي او ګڼه ګوڼه د رش زیات دی نو انشاءالله که کم داسې یار دوست اوزګارو مونږ به ورسره ګپ هم لګو تاسو سره بیا چې دی په ویډیو کې هم وړاندې کوو ښه جي دا مین اکبرپورې بازار دا یو بل مارکیټ چې دی اوس ډېر زیات آباد شو او دا د مارکیټ صورتحال هم تاسو وګورئ او بالکل یو ښایسته نظاره یو ښایسته لوک چې دی ورکوي ماشاءالله دا اوس مونږ نور هم په مخه باندې روان یو دلته چې دی زموږ د کلي اکرام الله بای چې دی د سبزۍ دوکان اچولی دی او دا سبزي چې دی ډېره ښایسته لګولې ده تاسو ته په نظر باندې راځي انشاءالله دې نه پس زه کوشش کوم چې دننه ورشو مونږ ورسره ګپ شپ هم ولګو دا وګورئ جي تورۍ بینډۍ الوګان دا چې دی لګولي دي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو خیر دی حجي دننه مونږ وزټ کوو دی سره به ګپ شپ لګو دا لږ بند که بھائی جانا السلام علیکم بھائی جان په خیر جی ټیک ټاک څنګه چل دی دا چې دی زموږ بھائی جان زموږ د کلي سره تعلق ساتي زموږ مشر نو انشاءالله دی سره بس ګپ شپ لګو دی نه به ښې ښې خبرې اورو بھائی جان ته اوس څنګه یې صحت مو ښه دی کار روزګار هم ښه روان دی ښه بھائی جان دا راته ووایي کوم کتونکي چې تاسو دا وخت ګوري که نه
د بازار حوالی سره د دې د اکبرپور بازار حوالی سره صداسي خبرې دی ته وړاندې کول غواړي جی د سبا کې د بازار د خپل باره کې تجارت حوالی سره خلکو حوالی سره یاره شکر دی د الله ډیر احسان دی زموږ ګاډي خلک حاجی او د اکبرپور خلک هم ډیر خلک دي دا ټول د کې کمپنی خلک دي کارپوریټ خلک دي موږ هم خو خوشاله یو خلک هم ها کومرونه چې دا وخت بار دي په ملک دنه دي کم پښتانه او څوک هم چې دی تاسو ګورئ تاسو میسج ورکول غواړئ دي یاره چې کوم دی کوم بهر دي نو بس دا رزق خبرې د چا رزق یو ځای کې لیکلی چا بل ځای کې موږ خپل هم بهر وخت تېر کړی دی ولکه چې کومه مینه د سړي خپل وطن سره یې که نه هغه کې یو مقناطیسي یو کشش وي پکې هغه بالکل بالکل نن چې زه زموږ یو ورور بهر ته تلو اسد خان چوکي ویډیو ما هم جوړه کړې ویډیو به سره هم شیر کوم او هغه ځان ته دا دوا کوله وي خدای په وطن مې چې دی خپل روزګار نصیب کړي وایي ډېره زیاته سخته ډېره ګرانې هوایي خبرې دي مونږ وایو اسانې مزې داوي خو په حقیقت کې چې دی دا یو سخت او ګران کار دی او جی دا زموږ بایجانو چې تاسو سره خبرې وړاندې کړي دلته زموږ یو بل فالوور چې هر وخت مونږ ته لایک هم راکوي اجمل لالا چې دی دلته کې موجود دی دلته کې دا اکرام الله بای سره چې دی په شاپ کې موجود وي او سبزي مبزي خسته لګولې د خپل خواري مهنت چې دی غیر رانیولې دي او یو مطلب همت یې کړی دی خپل ښه سویل غواړي چاته کوم چې ګوري د کوم ته څه وایم زه خو د په ژبه باندې د معذور یم زه خو هیڅ خبره نه ده هیڅ خبره نه ده داسې نه څه ویلې ښه او دا زموږ د نیک د دې به څه ووایي بس نیک سره هم خبرې وکړه که داسې چاته څه میسیج ورکول غواړي څه پیغام رسول غواړي بالکل تاسو ویلی شئ جي نو زما خو چاته څه میسیج پیغام ته نشته خو د مسافر زونه لم چې د پاکستان کې د سینیسته او د بهر نه د مړه ده لکه ما د بهر د ژوند د تېر کړی دی ښه ګټه وټه وکړئ چې مطلب دونه شي چې دلته پې کار روزګار روانو او پاکستان کې هېڅ هم نشته د بهر د ټولو نه ښځې صحیح دا اجمل لالا چې تاسو سره څه خبرې وړاندې کې د اکرام الله بای شاپ هم تاسو وګورئ ډېره ښایسته سبزي چې دی په پره لګولې ده ډېر مزیدار چې دی دوکان سینګار کړی دی په طریقې چې دی سبزي هر څه لګولې دي چې ګاګ ځان ته اټریکټ کوي راځي او سودا مودا دي دا شاپ وګورئ هر قسمه سبزي چې دی پکې موجوده ده بیجانه سبزي ګرانه ده که ارزانه ده نن سبا ارزانه ده که نه زمیندار غریب ډېر خراب دی زمیندار خراب دی او دا د کسانو ته ما ښودلي م د بنګلی څنګه شوګېږي زمینداري څنګه کېږي ډېر ګران کار دی نو د هغې ثمرات مکمل نه میلاویږي ښه جي دې ټیم خو څه ورځې مخکې یو میاشت نیمه مخکې ډېره مزه وه زمیندار ډېر خوشحاله او دا له ستو ورځو شو چې زمیندار خفه دی خو بهرحال دا اتار چړاو راځي که نه دا د تجارت او د بزنس د اصول دي کله ګټه کله تاوان امید لرو چې له ستو ورځو کې به بیا دا ریټونه لکه زمیندار خوشحاله انشاءالله ښه جي دا زموږ اکرام الله لاله او دلته ته یو خبره بله وړاندې کول غواړم چې د دی دوکان دی چوکي دی ته سبزي ارزانه میلاویږي خو په هغې خوشحاله نه دی انسانیت هم دې ته ویلی شي چې ته بل رور بل مسلمان له ته خفه شي د هغه د حق دپاره هم ته سوچ وکړې د هغه د ښې دپاره هم ته سوچ وکړې دې ته ایمانداري انسانیت او خوالی چې دی ویلی شي نو بالکل زمینداران چې دی ډېر مشکلات کې ډېره په ګرانه سبزي کرلی کېږي او بیا چې دی شوکېږي بیا بلا خواریانې دي دلته چې دی بیا مارکیټ ته راځي نو چې د هغې ثمرات او سیلې هغوی ته صحیح نه میلاویږي ړونه یې مات شي او بیا خفی د هغوی کار سم ني جي بیجانه سبزي ګرانه ده که ارزانه ده نن سبا ارزانه ده که نه زمیندار غریب ډېر خراب دی زمیندار خراب دی او دا د کسانو ته ما ښودلي م د بنګلی څنګه شوګېږي زمینداري څنګه کېږي ډېر ګران کار دی نو د هغې ثمرات مکمل نه میلاویږي ښه جي دې ټیم خو څه ورځې مخکې یو میاشت نیمه مخکې ډېره مزه وه زمیندار ډېر خوشحاله او دا له ستو ورځو شو چې زمیندار خفه دی خو بهرحال دا اتار چړاو راځي که نه دا د تجارت او د بزنس د اصول دي کله ګټه کله تاوان امید لرو چې له ستو ورځو کې به بیا دا ریټونه لکه زمیندار خوشحاله انشاءالله ښه جي دا زموږ اکرام الله لاله او دلته ته یو خبره بله وړاندې کول غواړم چې د دی دوکان دی چوکي دی ته سبزي ارزانه میلاویږي خو په هغې خوشحاله نه دی انسانیت هم دې ته ویلی شي چې ته بل رور بل مسلمان له ته خفه شي د هغه د حق دپاره هم ته سوچ وکړې د هغه د ښې دپاره هم ته سوچ وکړې دې ته ایمانداري انسانیت او خوالی چې دی ویلی شي نو بالکل زمینداران چې دی ډېر مشکلات کې ډېره په ګرانه سبزي کرلی کېږي او بیا چې دی شوکېږي بیا بلا خواریانې دي دلته چې دی بیا مارکیټ ته راځي نو چې د هغې ثمرات او سیلې هغوی ته صحیح نه میلاویږي ړونه یې مات شي او بیا خفی د هغوی کار سم ني جدي نه اوس مونږ په مخه باندې روانېږو نور د بازار صورتحال هم تاسو سره په ویډیو کې چې دی د بازار ویو چې دی تاسو سره شیر کومه
دې ځینې به چې دی مونږ بسم الله کو مهرباني جي السلام علیکم دا وخت چې دی رش او ګڼه ګوڼه ډېره زیاته ده ګاډي تاسو کتی شئ او روډ باندې چې دی ډېر کافي رش دی د هغې وایي چې دی ګاډي ولاړ دي او دلته کې انشاءالله مونږ به نورم په مخه باندې ځو د دې چوک یو ښایسته نظاره یو ښایسته ویو او یو ښایسته ویډیو به جوړوم هغه به هم زه تاسو سره شیر کوم او بالکل د علاقو نه چې کوم خلک باري په هغې باندې داسې لږي مطلب وړونه چې دی ورته ټکورئ دلته کې یو کاکاجي ناست دی خو نږدې نه ورځمه کیدی شي په ویډیو ورته مسلې د ډېر وخت نه چې دی دلته کې دا کار روزګار د لرې کار روزګار چې دی کوي مخامخ ناست دی او دا وخت چې دی د شکې ورته پروت دی لرې پکې وي ډېر ښایسته او زبردست لرې چې دی کاکاجي پخی خو نږدې چې دی ورځم نه ښه خبره نی بعضې خلک چې دی بد ګڼي که نه او خفه کېږي پې نو دې نه پس چې دی مونږ په مخه روانېږو د کنډرو پل د چوک ویډیو دا ټول به چې دی انشاءالله زه تاسو ته ښیم او دلته کې چې دی یو سپیشل او ښایسته سیخان هم تیارېږي څنګه نیکه ښې ها دا وګورئ جي دا له خیره سره مونږ چوک ته راورسېدو د اکبرپور مین چوک ته جي او رش چې دی کافي زیات دی دا وخت دا ښکلار چې دی تارو ته تللې ده دا داسې کلیو علاقو مضافات ته چې دی تللې د بنی چوک ته بیا وتې ده او دا چې دی کنډرو ته تللی او دې خوا لار دی د بازار منځ د بازار د منځ یو جلک تاسو ته ښیم خو انشاءالله په دې به ځان له چې دی زه یو ویډیو جوړوم هغه به هم ستاسو په خدمت کې چې دی پیش کوم فرسټ اف آل دا لار وګورئ دا تارو ته تللی ده په دې خون پنجو بابا هم راځي انشاءالله هلته به زه ویزټ کوم هغه به هم زه تاسو سره شیر کوم په هغې به یو تفصیلا او زبردسته ویډیو چې دی مونږ جوړو انشاءالله او اوس چې دی دا د چوک صورتحال ستاسو د وړاندې دی او ډېر ګرما ګرمي وي ماښامې ټایم دی چې دلته کې ډېر کافي راشي خلک چې دی خوراک سکاک دپاره راغلي مزو چرشو دپاره راغلي بازار کې چې دی ګرما ګرمي وي او ډېرې هلې ځلې وي چې په دې ټایم باندې سهار چې دی دلته کې ګرما ګرم پراټې هم تیارېږي په دې وخت باندې چې دی دلته کې سیخانو او کړي والا چې دی موجود دی او ډېر پخوانی او ډېر مشهور دی جي دا وګورئ دا سیخانو والا خو چوکې برادر چې دی خپله نشته دی د هغې وجې چې دی ورځم نه ګینې تاسو ورسره ما ملاولی ګپ شپ مې ورسره هم لګولو ګپ شپ مې ورسره هم لګولو او تاسو سره مې چې دی په ویډیو کې وړاندې کولو بس دا وګورئ دا داسې قسمه صورتحال دی جي ګیر شاپیره چې دی خلکو ریړۍ لګولي دي کار روزګار یې لګولی دی لږ ډېر ټکه ټوکه چې دی هغه کار روزګار یې روان دی د خلکو ښه دلته درته بله دا خبره کومه چې د بازار د اډې چې دی دهي بلې ډېر زیات مشهور دی ډېر په شو کې خلک خوري جا وګورئ چې دا دلته کې سنگار گاډی له کړی دی ماشاءالله ډېره ښکلې چې دی سنګاره کړې ده ډېره مزه هم کوي او په خوند کې هم چې دی هم داسې څنګه چې ښکاري او مزېدار که نه دغسې ټیسټ او خوند هم مزېدار دی دا چې د بازار مینز لار د یو روزګاري او د کار حوالې سره چې دی ډېره ګڼه ګوڼه په دې کې ډېره زیات خلک چې دی په دې کې موجود دي ډېر زیات دوکانونه چې دی په دې لار کې موجود دي په دې باندې چې دی الګ ځان له به یو ولاګ زبردست ولاګ چې دی راځي او انشاءالله اوس چې دی زه به د کنډرو پوله پورې ځم دا مټیانو والا وګورئ ډېر زوړ دوکان دی جي ډېر پخوانی دوکان دی دلته کې موجود دی تاسو یې کتی شئ دا د کنډرو لاره ده په دې باندې به مونږ ځو انشاءالله د کنډرو پل سره چې دی مونږ به خپل ویډیو اختتام کوو او پیله چې دی دلته کې دا مزې چرچې دا رنګینې دا ښکلاګانې چې دی تاسو وګورئ جي او کوم مسافر رونه چې د هغوی ډېر زیات ارمانو بالکل دا د اډې د بازار یو ویډیو عابد خانه ته څنګه یار صحت دې ښه دی عابد خان زما کلاس ویلو هم دی عابد خانه د اکبرپورې په رنګینو په ښکلاګانو په رڼاګانو څه وی خلکو ته عابد خان چې دی لږ مطلب پریشر پرې رالو د کیمرې مخې ته خو زه هېڅ خبره نه ده نو دا وګورئ جي داسې م یو جلک له بوزمه دا دې خوا ګیر چاپېره شاپس درته هم ښیمه جي دا وګورئ دا چرګان مرګانې چې دی پخلي لپاره ریډي کړي مشر رور دې څه شو هلکه د مشر رور دې څه نوم دی مختیارو هلته چې کړي پخوي خلک ورته څه وایي په څه مشهور دی ها ایوب ها ایوب ورور چې دلته کې نن په دوکان باندې نشته دی ګینې ورسره ګپ شپ لګولو ملاولی به مې چرګان ریډي کړي دي غوښې ریډي کړي دي د پخلي لپاره رنګینې چې دی جوړې کړي دي ماشاءالله تاسو یې هم کتی شئ په دغه سایډ که زه تاسو ته وښیم ورسره بریاني او نور داسې د خوراک سکاک سامان چې دی ریډي کړی دی بل دلته یو بله خبره هم ایډ کومه دا دهي بلې وګورئ چونکې یو ریړه خوا ولاړه ده یو دا ده نو دا چې دی ډېر په مینه ډېر په شوق باندې خلک خوري تیاریان یې کړي دي او ریړی چې دی ښه مزېداره سینګار کړی دی چې ځوانه څه دي نوم دی کامران رور چې دی ولاړي د ستا پلار به و مخکې که نه د هغه نوم څو
دا د سلیم خان محمد سلیم چې دی زوی دی اوس پر ایړه باندې ولاړي دلته کې چې دی د هیبل کار کوي ډیر مشهور ډیر ټیسټي او ډیر زبردست د هیبل چې دی تیاری مونږ خپل هم چې دلته وزټ کوو دلته نه وړو روټۍ ورسره چې دی سړی ډیر خوري څنګه چې اچار سره روټۍ سړی ډیر خوري داسې دې سره هم چې دی نور اضافي مزه وکړي او ورسره چې دی ډیر خلک روټۍ موټۍ خوري کدی خو ګورو بریاني لګېدلې دی چې بریاني سټال لګېدلې دی او ډیر زبردست ځای تیار کړی دی چې ډیره سپیشل بریاني چې دلته کې میلاویږي نو دا چې دی د بازار د مین اکبرپورې چوک کې زه ولاړ یم کوم ځای نه چې دی څلور لارې تقسیم شوي دي بونۍ چوک ته د تارو جبې ته کنډرو ته او مین بازار باندې دا لارې تللي دي څلور لارې چې دی په خپلو منځ کې تقسیم شوي دي اوس داسې لږ مخکې نور هم تاسو بوزمه دلته کې اپاګل جومات پورې چې دی ځو اپاګل جومات یو ډیر زوړ او مشهور جومات دی د اکبرپورې د بازار شي نو هغه ځي پورې ځو دلته مونږ یو خپل کلیوال هم صحیح کو هغه سره ملاومه السلام علیکم لالا جی په خیر ټیک ټاک صحت دې ښه دی صحیح صاحب دی بازار ته راوتي رنګینو ته رالې لکه څه به د بازار حوالې سره د ښکلا حوالې سره د روزګار حوالې سره د خلکو حوالې سره یاره بس بازار خو ماشاءالله لکه چې وګرځو لکه داسې ګرما ګرمي وي پکې مزه پکې ښه والله ښه ساعتي به زموږ ډېر ضرورت دي چې پوره کېږي که نه ښار ته پېښور ته راتلو ضرورت نه راځي بالکل پېښور ته خوراک وي که جامه پیزا هر یو شی دلته کې میسر دی میلاویږي په ښه ریټ باندې ښه ریټ باندې ښه روزګار حوالې سره څه وی روزګار دلته کې چلی روزګار خور څنګه روزګار دلته روان دی چلیږي ډېر کاروبار پکې خلکو شروع کړو خو چلیږي صحیح ښه ټایم پاس صحیح خلکو حوالې سره څه وی نو بس خلک خو ځان په خپله خوشحالۍ ځکه چې د سرکار په تمه چې ورانه ده د دې خلک څنګه تعلیم یافته دي جټ دي ښه دي خراب دي ښه ډېر ایجوکیټډ دي پکې ډېر غټو سیمو ته پکې الله رسول صحیح صحیح دا چې دی زموږ حاجي صاحب زموږ لالا چې دی بازار ته چکر راوالی و او دې وخت چې دی غیر چاپیره مضافاتو علاقو نه چې دی ګڼ تعداد کې دلته خلک راځي د ضروریات سامان وړي د خوراک څښاک سامان وړي بالکل تاسو ته به خپله هم اندازه کېږي ماښام ته ټیم نږدې دی زر کوشش کوم چې دا لیکه په ویډیو کې راووامه السلام علیکم لالا جی ښه ټیک ټاک صحت مو ښه دی ښه جي دا لیکه زه راووم اپاګل جومات پورې ځمه تاسو ته دا ځای نه ډېره مهرباني شکریه دا رنګیني درته ښیم هلته کې دا وګورئ جي کیر کبان حاجي اخوانه راځم صحیح ده صحیح دلته برګر نور داسې څه څه تیاریږي تاسو سره جي زنګر برګر دی فش دی چکن برګر دی صحیح او سیخ کباب دی چکن فرای دی صحیح صحیح نوم مو څه دی جي بھیجان زما مستفید الرحمن مستفید الرحمن دلته کې د دې برادر چې دی شاپ ته روزګار ښه چلیږي دلته شکر دی خوشحاله یې شکر خلک یې څنګه دي د اکبرپورې خلک یې ښه دي امن او امان پکې شته امن او امان کې شکر دی ښه دی ښه صورتحال پکې څنګه رنګیني د بازار ښکلاګانې شته د بازار بس دې ټایم نه شروع شي بس تر ماسخوتانه ښي ها ګڼه ګوڼه یې که نه ښه جي دا زموږ یو برادر و چې تاسو سره میلاو کړی د دوکان ویزټ به هم کوو خو پهله چې دی داسې ځمه د اپاګل جومات پورې ځو تاسو له چې دی چکر در کومه بیا چې دی واپس راځو جي دا وګورئ چونکې طارق استاد لرالو د دې ویډیو هم ما تاسو سره شیر کړی دی یو ویډیو دلته کې مونږ جوړه کړې وه بھیجانه ښې چای ورته وګورئ کوم قسمه چای جوړې کړي دي یار ماشاءالله ماشاءالله جي نو ځان چې دی وایي جهان دی مهرباني جي مهرباني دلته مونږ یو ډېره سپیشل ویډیو هم جوړه کړې وه چا خو راته ویلي نو نه دی دا کتلې نه چای نسکم مهرباني کتلې دی دا هغه برادر چې دی کتلې د نعمت خان ما سره رالی و دلته هم ویزټ کړی و خوراک هم کړی و جي او یو ډېره ښکلې او زبردسته ویډیو چې دی مونږ جوړه کړې وه دلته چې دی چکن او غوښې مختلف قسمه ډیشونه چې دی دلته تیاریږي او ډېر مشهور دی جي د ده نه لږ تپوسونه مپوسونه کوو هغه هم تاسو سره په ویډیو کې چې دی وړاندې کوم چای کېدی مهرباني نسکم جي ډېره مهرباني ښه بھیجانه دا راته ووایه اکبرپوره روزګار حوالې سره څنګه ځای دی ښه بھیجان چې دی خبرې مبرې مطلب دومره زده نه دي دی خو بل برادر چې دی هغه له به ورشو دلته کې کباب او کړي ته ناست دی پهله خو دا وګورئ ډېر سپیشل کباب چې دی دلته کې تیاریږي بھیجانه نوم دی سره امجد بھائی خواست مې درته دا دی چې خبرې به تیزې کوې ښه ښه امجد بھائی دا راته ووایه اکبرپوره څنګه ځای دی د کار روزګار حوالې سره ښه امن او امان شته دی په اکبرپوره کې ښه او بل راته دا ووایه د اکبرپورې رنګینو ښکلاګانو حوالې سره څه وایې یا شکر د احمدګنجي بابا زیارت هم پکې شته الحمدلله هر سایډ نه صحیح ده او هر یو شي د ضرورت ملاوي زبردست خلک دي ښه خوش اخلاقه خلک دي جنګ جګړې فساد پکې نشته صحیح
ښه کم پښتانه وروڼه کم خلک چې دا وخته ګوري ته څه میسج ورکول غواړي بس الله پاک دې ټول خپل په ځای خوشاله او آباد ساتي آمین او موږ دې هم په دعاګانو کې یادوي آمین او دغه میسج دی خدای پاک دې هر سړی کامیاب ساتي آمین آمین دا زموږ ورور چې تاسو سره څه خبرې اترې چې دی په ویډیو کې شیر کړي دی خو سره ټیک ټاکر یو ځل بیا شیر کوم چونکې دلته چې مونږ رالیو د ټیک ټاک آی ډي ما هم شیر کړې وه هلکه څه ګزاره کړې ده که نه زیات شوي که نه ښه جي د دا آی ډي ما تاسو سره هم شیر کړې وه ډېر زیات خوشحاله اوس هم سیټ ته ولاړو او نخرې پخرې چې کولې ملګرو سره ولاړو اشارې مشارې هم کولې چونکې ما ته ښکارېدو ما یو ځل بیا ته بیا شیر کړم نوم دې څه دی ځوانه محمد افضل بھائی چې دی یو ځل بیا په ویډیو کې ما تاسو سره ایډ کو افضل بھائی څه خو ووایه که نه خلکو ته نه یاره بس لپسینګ والا ویډیوګانې جوړوم ډېرې په پښتو باندې همداسې څه ښه میسیج یو ښه پیغام دی خلکو ته ورکړه یاره بس هر کس ته خدای خوشحاله ساتي او بس خپل خیال یې ساتي او صحیح ده صحیح ده دا یو وړوکی ورور زموږ چې تاسو سره څه ښایسته ښایسته خبرې شیر کړي دې نه پس چې دی اګین مونږ بهر ځو جي کباب وکړی وګورئ جي کباب دلته کې دا وخت تیارېږي ماښامې ټایم دی ګڼه ګوڼه ده په ګل جومات پورې ځم واپس راځم او کنډرو پوله پورې چې دی مونږ به وزټ کوو هغې نه پس چې دی بیا به کلي ته واپس ځو ښه جي دا وګورئ دلته کې چې دی مختلف قسمه شیزونه تیارېږي خوراکي تیارېږي او مزې چرچي دي خلک چې دی را روان دي خوراک دپاره پارټیانې جوړې کړي دي خپلو کې چې دی پیسې میسې اچولي هلکانې که نه لږې لږې پیسې وي نو هغه یې اچولي دلته کې خوراک مراک لرار شي ګپ هم ولګوي د ګپ دپاره ټیم هم میلو شي انجوی هم کي او بس همدغه ژوند دی خسته ژوند همدې ته ویلی شي چې یارانو دوستانو سره خوشحاله او په خندا خوندي چې دی وخت تېر کړي مخکې ځو چې د ماښام جمعې ته چې دی ټیم هم نږدې دی مونځ ته به ځان تیارو بل ملګری راته هلته ویټ کوي جي دا دلته کې اوس مونږ په ګل جومات کم چې یو ډېر زور او یو ډېر تاریخي جومات دی د اکبر پورې دیزې پورې ما وزټ وکړلو دې نه پس چې دی انشاءالله کنډرو پول سیټ ته مونږ ځو خپل وزټ به کوو دا په ګل جومات دی جي ډېر مشهور او ډېر زوړ جومات دی دیزې پورې ما راوستی دیزې نه چې دی دا نظاره بیا د بازار وګورئ جي دې نه پس چې دی مونږ به ځو کنډرو طرف ته به تاویږو لږې دا په ګل جومات ما ته اوس ته وښودلو په دې خوا که راشو زموږ څه پېژنګلو زموږ سرونه بیګان ولاړو هغوی سره به چې دی خبرې اترې کوو یو کیلې خرڅوي دا وخت مصروفه دی او نوم دې څه دی ځوانه پیله به د ته نوم واله شهابو دا چې دی شهاب بای دی زموږ فالور دی هر وخت چې دی حاضري لګوي لایک هم راکوي سپورټ کوي هم ډېره ډېره مهرباني ورته زه په دې ویډیو کې هم یم ستاسو ډېره ډېره مهرباني دي څه ویل غواړې خلکو ته کوم خلک چې دي ګوري څه خو ووایه ښه شته میسیج ورکړه خلکو ته ها بعضې خلک داسې وي چې کیمرې ته وړاندې راشي که نه لږ ډېر پریشر پرې راشي خوا دا یو بل رور دی نوم دې څه دی بھائی جان شایان بھائی ستا نوم څه دی وروره ارسلان ستا نوم څه دی بھائی جان شانجي نوم دی نیگیټیو کمنټ یې کوي خو ما چې دی مطلب غم غرض مې پې نه دی کړی نن نه به چې دی پازیټیو کمنټ هم شروع کړي فالور دی خو مطلب په ویډیو کې چې دی نقصونه لټوي مزه ترې نه الي ستاسو په رنګ مزه ترې نه الي ښه جي ښه اردو ده وجې ښه جي ها صحیح یاره بس خپل کوشش کوو بس دا زموږ مینهوالو ستا کتونکو دا میسج دی چې خانجي تا دې ډېر ډېر سپورټ کړي یو ډېر ښکلی یو ډېر زبردست کار کې اکبرپور دپاره او دا اډه پروموټ کې او زاړه یادونه دې کې داسې خلک تا راوستي بالکل چې هغه نشته الله دې وبخي او چې کم خلک پکې ته راولي خدای دې لپاره ژوند ورکړه سره ستا آمین 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 زموږ کوشش دا وي چې د اډې دا پوره صورتحال کم ویو دی هغه ته اوس ته وښیم دلته روزګار حوالې سره دلته امن و امان دی دې سره چې دی تجارتي خلک دلته کې مخه وکړي راځي تجارت دپاره آباد شي چې شانجي دا راته ووایه د خلکو حوالې سره د څه وی د اکبرپورې د خلکو حوالې سره خلک ډېر محنتکشه خلک دي صحیح الحمدلله ډېر په کام پوره او په نفسیاتو باندې پوره خلک دي هر قسمه کار ته لاس اچوي او ډېر پوره هم نښه ده صحیح کتونکو دا وخت چې دی اذان شو دې ځینه به موږ مخ هم کوو داسې ځوانان چې ما ورسره میلو کوي اذان ته به غوږ کېږدو او خپله ویډیو به چې دی اذان نه پس بیا سټارټ کوو جي دا وخت چې دی دلته کې دا اډه کې چې دی تاخانه دلته ډېر زیات شاپس هم موجود دي مطلب الکترانیک سامانونه او داسې موبایل وغیره چې دی دلته کې موجود دي نو هغه چې دی تاسو ته هم ښیم دا تاخانه د جدل کې وګورئ سټورونه دي مختلف قسمه سټورونه ورکوب هم شم یو چکر به پکې داسې ولګوم چې څه څه پکې بیا به تاسو ته وښیم جی دا تاسو وګورئ دلته چې دی مختلف دکانونه دي ګڼ ګوڼ دکانونه چې دی دلته کې موجود دي دا وګورئ جی
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بھیجانا خیر. السلام علیکم. څنګه یې ځوانه؟ دا چې دی زموږ یو ورور بای چې مونږ یې پېژنو ښه ګپ شپ یې دی را سره بلکې زموږ ورور دی. د دپاره چې دی سپیشل رالم راکوش ومه ما چې د بازار ویډیو جوړوم چې دا ورور پکې هم تاسو سره را مخامخ کړم. خپل نوم دې ورته وایه جي. عبدالرحمن بای چې دی ستاسو د وړاندې ناست دی. عبدالرحمن بای د اکبرپورې حوالې سره پیله څه وی دا راته ووایه. د اکبرپورې حوالې سره خو به مونږ ووایو چې اکبرپوره ډېر امنپرست ملک دی، علاقه ده او ډېر ښه خلک پکې پاتې کېږي. بالکل بھیجانه تاسو څنګه یې؟ ښه دا زموږ یو بل لالاجي چې دلته کې ناست دی سوري پام مې نوجي خفه نه شئ. ها بھیجانه تاسو څنګه یې؟ الحمدلله. خپل اسم شریف نوم هم ورته ووایي جي. زما جي اظهار نوم دی. ښه اظهار لالا چې دلته کې ناست دی اظهار لالا تاسو څه وایي د اکبرپورې په هکله؟ د اکبرپوره خو الحمدلله ډېره پرامن علاقه ده او د روزګار په حوالې سره الحمدلله ښه روزګار پکې روان دی. که دوکاندار دی که مزدور دی او زمونږ د بجلۍ ډېره مسله وه چې الحمدلله نن سبا دا څلورمه پنځمه ورځ ده چې بجلي بالکل ټیک ده. ښه اظهار لالا دا راته ووایي دلته کې امن شته دی عوامو ته امن شته؟ الحمدلله ډېر زبردست چې کوم دی نو زمونږ چې کوم نوی فیچو راغلی دی امامت خان دی د اکبرپورې تاڼې فیچو دی صحیح او د هغه په وجه باندې الحمدلله زمونږ علاقه ډېره زیاته پرامن ده. صحیح صحیح ډېر خوشحالي صحیح. دلته کې روزګار حوالې سره څه خبرې کتونکو ته وړاندې کوي؟ روزګار خو چې الحمدلله دلته ښه مزېدار دی. تاسو به وزټ کړي وي د بازار. بالکل جي ډېر ښه روان دی الحمدلله. صحیح. که مزدور دی او که دوکاندار دی چې هره طبقه ده ښه جي الحمدلله ټول ښه خوشحاله دي. او د اکبرپورې د بازار د ښکلا حوالې سره یو څو ټکي؟ یاره اکبرپوره خو زمونږ یو داسې نامور دی چې دا مونږ په ډېرو ښو ښو ښارونو باندې ورکوو ډېر زیات دی خوشحاله. بالکل جي بالکل. ښه اظهار بای دا کتونکي چې تاسو دا وخت ګوري ای ته څه داسې سپیشل څه ښه پیغام جي؟ نو بس هغې لپاره زمونږ دا پیغام دی چې دا نن سبا کوم وخت روان دی نو کوشش کوئ چې خپل کار روزګار کوئ د چا کار کې کار مه ساتئ او الله به ټول عمر ښاد او آباد ساتي. صحیح صحیح. ښه جي دا زموږ لالاجي و چې تاسو سره مونږ په ویډیو کې وړاندې ډېره مهرباني جي. الله مې عزت وکړه. مهرباني. دا چې دی مونږ دلته کې د ځوانانو زلمو سره چې دی میلو شو دا تاخانې ته زه راکوشی وم دلته چې دی ګڼ دوکانونه موجود دي تاسو وګورئ. دوباره مونږ واپسي کوو جي بهر وځو او فاینلي چې دی مونږ کنډرو پول ته به ځان رسو ځکه چې په هغه ځای به زموږ د ویډیو اختتام کیږي. ماښامې شو جي جی کنډرو لار چې دی راورسېده دلته به له ټول نه فاست چې دی زه میلاویږم نعمان بای سره چې زموږ فالور دی مونږ مکمل سپورټ کوي او هر وخت چې دی په ویډیو باندې د هغې ریاکشن مونږ ګورو ډېر مطلب سپورټ کولو والا رور دی زموږ هغه ته به سپیشل ورځم په ویډیو کې بیا هم ته سره وړاندې کوم. دا د کنډرو لارې ته رالو. السلام علیکم بھیجانه ښې ټیک ټاک. ښه جي دا وګورئ جي دلته کې چې دی نوي دوکانونه هم وتي دي چونکې دلته کې که ماته خپل پیژنګلو میلاو شو انشاءالله هغه سره به هم زه تاسو مخامخ کومه. دا ګڼ دوکانونه چې دی دلته کې موجود دي او سپیشل نعمان بای مې یاد کړی دی. نعمان بای که ته اویلیبل نه که نه نو بس دا دی ویډیو کې مې یاد کړې نو دلته کې زه تپوس هم کومه که میلاو شو را سره ضرور به ورسره میلاویږو جي. نعمان بای دلته کې بای جانه تیلو دوکان یې ړومبې دخل ته راغی اوس په چېرته یې هغه؟ ښه چونکې هغه وایي چې دوکان ختم کړی دی نو بالکل مونږ یې تپوس هم وکړو او ما به خامخا به زه هغه ته ورتلم چې تاسو مې ورسره میلاو کړی وئ او څه ګپ شپ ورسره مونږ هم لګولی وه خو دا وخت چې دی هغه نشته دی. بل که راته زه ووایم جي دلته کې یو ښکلی او زبردست ریسټورنټ چې دی هم کلاو شوی دی ډیلایټ پیزا او ویلکم ټو ډي پی ایچ. د دې چې اوس څه مطلب دی دا ماته پته نشته دی خو تاسو ته نظاره هم ښیم جي وګورئ ماشاءالله دا غیر چاپېره چې دی ښکلي دوکانونه دي. د کنډرو په لار مونږ روان یو. لږې ورځې وشوې 14 اګست په شپه باندې چې دی د دې اوپننګ سرمني وه دا وګورئ جي ماشاءالله ډېره خواري پې کړې ده او الله دې دا روزګار او دا کار چې دی کوم ریسک اخیستی کوم سټپ یې اخیستی دا دې ورته خدای کامیاب کړي او په دې خپل مقصد کې چې دی خدای پاک کامیاب او کامران کړي. نو بالکل دا ریسټورنټ ما تاسو سره هم شیر کو. خلک وایي چې د دې کې مطلب ډېر ښکلی او ډېر زبردست چې دی هر څه تیاریږي نو بالکل تاسو ویزیټ وکړئ انشاءالله. زه به هم کوشش کوم که کله مو ښه راته میلاو شوه دلته کې به ویزیټ کوم او د دې په خوراک باندې به چې دی خپله ریویو رالو تاسو سره به هم شریکو. دې نه پس چې دی اوس مونږ مخ پر لځو خو ما چې یو جلک د دې هم تاسو سره شیر کړم دا چې دی مونږ دوباره هم روان شولو. دا چې دی د ماښام جمع له خیره سره دلته دی جومات کې وشوه او دا اوس مونږ روان یو جي
مخامخ چې دی کنډرو پل راښکاره شو او د دې پل چې دی هم یو ښایسته کلیپ جوړوم هم په دې ویډیو کې چې دی ایډ کوم سپیشل اویس روډ ته چې ما دلته کې یو وړه شانتي ویډیو جوړه کړې وه او هغه ډېره په غور فکر سره کتلې وه چونکې هغه بار دی او دا یې کلې علاقه ده نو ډېر زیات خوږ لګي ډېر ګران وي په سړي د هغې وایي چې دی هغه کمنټ هم کړی او بالکل دا چې دی مونږ د اکبرپورې کنډرو پل ته چې دی راورسېدو له خیره سره دلته کې م یو سیخانو والا وتی دی سیخان چې دی تیاری ډېره کولو ایریا ده ورسره ډېره ښکلې او زبردسته هوا هم لګي څنګه یې ځوانه صحت دې ښه دی جوړې برابر یې سیخانو کار کوې که نه ښه دا ځوان چې دلته کې ولاړو پول سره نږدې چې دا لګېدلې که دې خوا ورسره وګورو دلته یو وږو والا دی مونږ به انشاءالله خپل کوشش وکړو ویډیو کې به تاسو سره راولو نو بالکل کله چې بازار ته چکر راوهئ دې خوا پام هم راغلطوئ دې ملګرو له چې دی راځئ وږي مږي تیالی شي د دوی کار او روزګار هم وي او چړې ډاډئ چې کار کې اړه نه تنګېږي ځوانه څنګه یار ټیک ټاک صحت دې ښه دی سکول وې سویم کې له خیره اووم کې مازدیګر کې چې دی بیا دا کار روزګار کوې که نه ښه نو ستا نوم څه دی مبشر ځوان چې دی دلته کې دا لږ ډېر سټایل لګولې وږي مږي چې دی خرڅوي سبق هم وایي په اووم کې دی کله چې تاسو بازار اکبرپورې ته راځئ بالکل مبشر رور چې دی زموږ کشر رور له چکر راوهئ وږي تیالی او بالکل هسې هم تاسو ګرځئ راګرځئ علاقو کې وږي که څوک کلي که نه نو بالکل سپیشل درته دا ویل غواړم کنډورو پول سره نږدې دلته کې یو ریړی هم ولاړه ده وږو نو دې خوا چې دی مبشر رور چې دی ولاړي او د سره چې دی وږي ملاویږي ګرما ګرم او زبردست وږي مبشر خان وږي ورته وښایه که نه یار لږ ختم شو ماشاءالله جی ماشاءالله مبشر خان چې دی وږي له خیره سره ختم کړل او ډېر زیات پې خوشحاله شوم چې وږي ختم شو او خدای دې ورته نور هم په دې کار روزګار کې چې دی برکت واچوي دا زموږ کشران دي د دوی به مونږ خیال ساتو او دا چې دی زموږ قیمتي سرمایه ده د هغې وجې جي نو بالکل تاسو چې بازار ته راځئ دلته کې چکر را لګوئ مبشر نه چې دی وږي وړئ ډېر سپیشل وږي تیاروئ او دا چې دی له خیره سره د کنډرو پل ته زه راورسېدم چونکې ټولې ویډیوګانې ما تاسو سره شیر کړي دا په دې ځي به چې دی مونږ د خپل ویډیو اختتام هم کو او دلته چې دی پل سره نږدې راولمه ځوانه راولمه دلته چې دی یو ښایسته دالان یې جوړ کړی دی پل ته چې راورسېدا لږ په چړۍ باندې که نه نو ډېره ښکلې او زبردست هوا لګي اویس خان دا ستاسو کلی دی بالکل ویډیو تاسو کتی شئ ځوان دلته ګاډی دی وایي چې دا هم پکې راوله بالکل به یې مونږ راولو زموږ کار هم دا دی چې ماشاءالله نیې وږې خرڅوي ما د هغه کتونکو دپاره چې دی سپیشل دا ویډیو ډالۍ ده کومو چې خواهش لرلو چې اتحاد به یې په ویډیو کې راوله کتونکو دا وه زموږ نننی ویډیو د اکبرپورې په ښکلا باندې پارټ 4 ویډیو وجي نو بالکل نن ما جوړه کړه امید لرم چې دا ویډیو به هم ستاسو خوښه شي او که ویډیو هم خوښېږي ویډیو لایک کوئ شیر کوئ پیج د سره مست فالو کوئ او ښایسته ښایسته کمنټ هم کوئ نو دې نه پس چې دی زه د خپلې ویډیو اینډ به دلته کې کوم انشاءالله یو ځل به بیا په یو نوي ویډیو کې ملاویږو تر هغې پورې ماله اجازت راکئ د لوی الله په امان